السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې تاسو سره یو ډول مختلف خوندور او اسانه کیک جوړولو طریقه شریکوم. که تاسو سره وخت هم نه وي نو کولی شئ دا ډیر زر جوړ کړئ او خوند ترې واخلئ. د دې دپاره به اول کریم جوړ کړئ چې 2 قوطي یا تقریبا 500 ملي لیټره قیماق یا پیروی په یو لوښي کې واچوئ او د یو برقي مکسر سره به 2 دقیقو دپاره ښه مکس کړئ. ورپسې به 4 قاشقه میده بوره به هم پکې ور اضافه کړئ او دوباره به 2 دقیقو دپاره مکس کړئ. بیا به دغه د کریم پوډر چې عموما د دپاره کارول کیږي چې کریم ټینګ کې دینه به یو پاکټ پکې واچوئ او بیا به دا هم ورسره لږ مکس کړئ. بیا به د مسکپون کریم نه 2 غټې قاشقې هم پکې واچوئ. دا مسکپون کریم هم تاسو کولی شئ ډیر اساني سره هر یو مغازې نه لاسته راوړئ، هر یو برانډ چې وي پروا نه کوي. اوس به یې لږ نور هم مکس کړئ تر څو یو ټینګ کریم ته جوړ شي. د کریم کنسستنسي باید دغسې وي، بیخي زیات به هم نه مکس کوئ چې کریم مو بیا خرابیږي. کریم مو چې جوړ کړلو بیا به د کریم ډیزاینولو دپاره چې د وړوکې لوښه وي هغه به د یو پلاستیک کې واچوئ او بیا به ګیلاس او یا ګیلاس ته ورته کوم شی چې وي هغه کې کیږدئ. دې سره به تاسو وکولی شئ ډیر اسانۍ سره پلاستیک له کریم نه ډک کړئ. بیا به کریم مو چې جوړ کړی په دې پلاستیک کې واچوئ. ورپسې به د پلاستیک د کومې خوا نه مو چې دا فارم پکې اچولی و هماغه خوا نه قیچي کړئ نو کریم مو بیخي آماده دی. بیا به یخچال کې کیږدئ چې یخ پاتې شي. بیا به د ضرورت په اندازه توت زمیني واخلئ او په دغه شان وړوکې میده یې کړئ. توت زمیني مو چې میده کړله بیا به یو پاکټ وافلز چې تقریبا 250 ګرامه وزن لري او 12 دانې پکې وي واخلئ او دا به یو اوږد لوښي کې په یو قطار لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ 4 دانې څنګ تر څنګ کیږدئ. بیا به کریم مو چې جوړ کړی وه هغه به پرې ووهئ. بیا به د خپلې خوښې په اندازه میده شوي توت زمیني نه هم پرې واچوئ. لږ به ترې وساتئ چې دویم قطار کې مو هم بیا پکاریږي. بیا به دوباره د وافلز یو قطار چې 4 دانې کېږي پې کېږدئ او دوباره به د کریم یو لیر پرې ووهئ او باقي توت زمیني به هم په سر واچوئ. بیا به د وافلز یو آخري قطار هم پې کېږدئ. اوس به یې نو 4 خواو نه کریم پرې ووهئ او کریم کې به یې ښه پټ کړئ. کریم ډیر هوارولو ته ضرورت نه وي ځکه چې په سر یې دوباره کریم سره ډیزاین جوړیږي. اوس به یې نو څنګونو کې دغه میده شوي بادام چې تیار همدغسې خرڅیږي دا ووهئ او په سر به یې دغه شکل او یا هم څنګه چې ستاسو زده وي یو ښایسته ګل جوړ کړئ. بیا به منځ کې د توت زمیني یو قطار جوړ کړئ چې توت زمیني به منځ نه 2 ټوټه کړئ او دغسې به یې کیږدئ او یا هم کولی شئ هماغه میده شوي بادام نه پکې واچوئ. پروا نه کوي څنګه مو چې خوښه وي کولی شئ هماغسې وکړئ. د کیک په سر مو چې د توت زمیني یو قطار جوړ کړی و بیا به لږه میده شوي بوره په سر یې واچوئ نو دا خوندور لاست منټ او یا هم چټک کیک به مو تیار شي. اوس به نو تقریبا 3 ساعتو دپاره یخچال کې کیږدئ چې یخ شي. اوس به زه تاسو ته دا کیک ټوټه کړی هم وښیم چې څنګه ښایسته راغلی. دوستانو دا وه د نن ورځې ریسیپي. هیله ده چې خوښ به مو شي.